موږ چې د اټونومیک نروس سیستم اکشن یایو یعنی عمل یایو اکشن ان باډي د انسان په وجود باندې د اټونومیک نروس سیستم تاثیرات یایو پرون مو تقریبا د مصنف ریلیو یورینری بلیډر په نن عمده تاثیر په یوټرس نه هم یایو سرطان ته سترګونه او پیانو فنکریاس نه تر ټولو مهم تاثیرات دي کچیرته مونږ تاسو دغه برین فرض کو برین او دغه سپاینل کارډ شي کوم اعصاب چې د توراکولم برنه آوټ فلو کوي هغه اډرینرجیک نورونو د سمپاتیک سیستم لپاره ډېر تفصیل نه کیسو دغه اعصاب چې دغه اعصاب ته مونږ سینومیر کړو چې اډرینرجیک نرو د ځکه د اخیری انډینګ نه کوم مواد چې فرزوي هغه اډرینالین وو چې وو اډرینالین دغه هورمون چې تاسو وینئ د هورمون ته موږ اډرینالین یایو اډرینالین افراز اوس د اډرینالین د انسان په وجود کې تاثیرات یایو اول موږ چې کچیرته زنانه یوټرس یا رحم رسم کو دا ورکسیب یوټرس او په دغه یوټرس نه معمولا د سمپاتیک سیستم لپاره کوم ریسپټر چې شتون لري هغه ریسپټر فرض مثال دغه به اوري شي دغه فالوپین ټیوب شي فالوپین ټیوب د سیفارس کوي په دغه غزلاتو د یوټرس نه مایومیټریم چې کوي مایومیټریم دغه غزلاتو نه معمولا د سمپاتیک سیستم لپاره کوم ریسپټر چې شتون لري هغه ریسپټر بیټا 2 دی شي درته بیټا 2 دغه ذکر ریسپټر شتون لري دغه ریسپټر بیټا 2 ریسپټر دی اوس مونږ سمپاتیک سیستم داسې یو چې کله فعال شي د ډور خوف او ویری په وخت کې فعالېږي بیا هم د زنانه د سړی پر نسبت زیات غوسه کیږي او سیلا نه لري که چیرته دغه زنانه د حمل په دوران کې و یا هم پریګننسي و او د په رحم کې یو مشوم ولري ډاکټر صاحب یو مشوم ولري دغه مشوم که فکر وکړو نو مشوم په خپل وخت ډاکټر صاحب ورت کیږي یعنی زیږون کیږي ډاکټر صاحب خو کله چې وزنانه غوسه شي د غوسه پر مهال کېدای شي د یوټرس کنټریکشن وکړي او ابورشن رامنځته شي ابورشن یا سقطی حمل رامنځته شي خو الله جل جلاله داسې سیستم جوړ کړی ده په زنانه او رحم کې چې دغه انسان ته په یوټرس کې هم ضربه نه رسېږي دومره محفوظ ده الله پکې دومره خیال ساتي کله چې اډرینالین افراز شي اډرینالین ورڅی د بیټا 2 ریسپټر سټیمولیټ کوي کله چې د بیټا 2 ریسپټر سټیمولیټ شي په نتیجه کې د کوم یوټرس یا رحم چې دا بو د زنانه په داخل کې د غصې پر مهال د مشوم نه لري شي یا ریلیکس بشي ډاکټر صاحب ریلیکس معنا آزاد بشي یعنی الله پاک د دې مشوم اننه پر رحم کې هم دومره خیال ساتي چې د بیټا 2 په تنبیه کېدل سره د کوم یوټرس چې د ډاکټر صاحب یوټرس دې مسل غزلات دا به چې ډاکټر صاحب ریلیکس بشي ریلیکس دا معنا چې د مشوم نه به خواته لور شي هم داشن د خواته لور شي یعنی آزاد بشي اوس دې دغه تاثیر ته په کتو سره کله کله داسې کېږي چې وزنانه واخلي مخته ډاکټر صاحب مشوم وروري او ته میاشوي و میاشوي یا هم د زیږون د ایمرجنسي په حالت کې د ته ضرورت وي د مشوم بان کی تر او تصرف اختصاصونو پورې نو موږ کوشش کوو چې داسې درمل ورکو چې د یوټرس د حرکتونو مخنیوي وکړو برعکس یوټرس آزاد شي چې کله د دې لپاره چې یوټرس آزاد شي نو موږ د مریض ته د پریګننسي حالت کې بیټا 2 اګونیست ورکو بیټا 2 اګونیست هغه درمل ورکو کوم درمل چې بیټا 2 موږ ته تنبیه کوي او یوټرس آزاد کې مشوم نه تکلیف ور نشي د پریماچور ابورشن د وخت مخته زیږون مخنیوي وشي یعنی کله چې د دې لپاره چې وخت مخکې مشوم نه زیږون نه مخنیوي وشي موږ د درمل ورکو فرضاً ډاکټر صاحب یو درمل ورکو سلبیټامول کله مو چې سلبیټامول ورکړو نو وخت مخکې مشوم دا به تنبیه کی چې کله تنبیه شنو کنټرکشن مخنیوي وشي یوټرس بازود شي وخت مخکې ابورشن د مخنیوي وشي همداشان چایس درمل چې په کتابونو کې ذکر کیږي فارمولي کلو ریټروډاین درمل دغه درمل ډیر استعمال لري په ایمرجنسي حالتونو کې د مخنی زګونه تقریبا 88 احتمال ساته مخته استعمالېږي د دې لپاره چې کنټرکشن ونه کوي او د مشوم د ځای کېدونه مخنیوي وشي پوه شوئ ډاکټر صاحب کلینیکي پوینټ ته متوجه وای ډاکټر صاحب متوجه وي کنه اوس ارڅو د خپل یوټرس تاثیراتو دویم تاثیرات د دغه سمپاتیک سیستم چې دا هغه پسترګ یایو
کله چې داس کې رسم کوم سترګه انا څه له مسلسل یایو ان شاء الله شتا وکسه راځي دا که چیرته مونږ سترګه فارس کو دته هم متوجه شي دا ډاکټر صاحب سترګه شي په سترګه کې مونږ سیلیارس باډي آی ډاکټر صاحب دا برخه د سترګې غزلات دي دا برخه وسرڅان ته دغه سیلیارس مسل دي په سیلیارس مسل نو ورسته د سترګې کې دوه قسمه اوبه جوړیږي دغه تاثیر ز دی و درمل لپاره چې مارکیټ کې شتون لري تاسو پښتنه باید جواب شي دلته مونږ لینز لرو داسیا د سترګو داسیا ډاکټر صاحب دغه برخه تاسو وینئ دا د سترګو داسیا شو د دغه سنسپنسري لیګامنت په اساس دغه داسیا د دې ساتل شوی نو اوس د سمپاتیک سیستم تاثیر په دسترګ نه دات شداز داخل دا ډاکټر صاحب مونږ لرو کسه ویته یو کنه کسه د سترګې کسه ودیا چر وتلوي دغه سترګې کسه شو دغه ډاکټر سترګ شو اوس د سمپاتیک سیستم په دسترګ نه تاثیرات شو داس دا کوي دلته اعصاب وروغلي ډاکټر صاحب داسي اعصاب د وینې انرویشن د اعصاب تخلیه همداشان وینې سره ګونه وروغلي دغه غزرات چې تاسو وینئ دته سیلیارس باډي آی سیلیارس باډي یا سیلیارس مسل په دغه غزلاتونو د سمپاتیک تاثیرات دغه دي چې کله سمپاتیک سیستم تنبیشي دغه پوپل درته د سترګې کسه دا پوپل دا لینز درته سي د پوپل کسه کله چې سمپاتیک سیستم فعالیدو مونږ تخته والا د ډور په وخت کې وکنه چې کله ډور په وخت کې څوک تخته وای څه فکر کې چې لري زیبو کسي چې کوم ځکه پټ شي نو نه د خلک نه بریخي څانته ملګری هم تیر شي ویني بنا ځکه ډور په حالت کې نو ډاکټر صاحب زه تخته وایم چې کله تخته ځون ته لري زی قسم استرګي قسم باید غوړ وي چې لري زی وینم نو چې کله سمپاتیک سیستم فعال شي د سمپاتیک سیستم نه فعالیدو په صورت کې دلته د سیلیارس باډي چې تاسو وینئ دا په دانه ځنګلي ریسپټر شتون لري الفا 1 ځای کې نو دغه سیستم وروشي د سیستم وو تاثیر په الفا 1 ریسپټر وکړي کله چې الفا 1 ریسپټر په سترګې د سمپاتیک سیستم د اډرینالین په واسطه تنبیه شي نو لاندې زور تلیکم چې پوپل ډایلیشن وکړي شي پوپل ډایلیشن ډاکټر صاحب پوپل ډایلیشن دا معنا چې د سترګې کسه په پراخ شي سترګې کسه پراخ شي سره لري زیویني کنه د الفون په تنبیه کې د سره وسره څنګه دلته چې کومه مایع جوړیږي دغه مایع نوم د ویټرس هیومرس لزدا کوي په سترګې کې په دا برخه کې مایع شتون لري چې د مایع ته ویټرس هیومرس یایي ویټرس هیومرس او دلته په انټیریور برخه کې په سترګې کې زون ته مایع جوړیږي کلینیکی فایند دا روح متوجه شي دغه مایع چې تاسو وینئ دا جوړیږي داسې مخ ته سي وینئ ډاکټر صاحب انټیریور برخه ته سي او دغه مایع ته مونږ نوم ورکو ایکویس هیومرس دغه یو قسم مایع دو ایکویس هیومرس دا مایع څه ډول جوړیږي ډېر رپونه به تاسو په زور کې وړي د دې مایع جوړېدلو قوانین یا هم میکانیزم داسې ده چې دغه سمپاتیک سیستم په دغه سیلیارس باډي نه ځنګړي ریسپټر شتون لري چې د ریسپټر نوم د بیټا 2 ریسپټر کله چې د سمپاتیک سیستم د اډرینالین په واسطه د بیټا 2 ریسپټر سټیمولیټ شي د ایکویس هیومرس فلویډ چې دو د افراز به اضافه شي شی بشي افراز به اضافه شي ایکویس هیومرس یو قسم فلویډ معنا مایع دو کله چې بیټا 2 ریسپټر سټیمولیټ شو نو انکریز فلویډ ډاکټر صاحب فلویډ یعنی مایع به اضافه شي دلته د الفا 1 په سټیمولیټ کې د سره بوفل ډایلیشن شو یعنی کسه غټ شو ځکه ته بدلري زی ویلي کسه چې کله غټ شي نو سره څنګه ته داسې لیکل کېږي مایډریاسیس لفظ دا کوي مایډریاسیس دا معنا پوپل ډایلیشن د کسه سترګې به داسې غټ شي اوس کله چې بیټا 2 ریسپټر سټیمولیټ شو ایکویس هیومرس اضافه شو کله چې اضافه شول دلته د کوم وبچ تولیدېږي یا ایکویس هیومرس تولیدېږي دې فشار به دغه برخه کې زیات بشي نو مونږ سی وناروغي لرو هغه ناروغي ته نوم ورکو ګلیوکوما ډاکټر صاحب ګلیوکوما داس کې ځول کوم داس کې ډاکټر صاحب کله چې ایکویس هیومرس اضافه شي نو ناروغي رامنځته کیږي دا نورماله فزیولوژي او کوم مشکل نشته خو که ناروغي رامنځته شي ناروغي ته مونږ نوم ورکو ګلیوکوما اوس ګلیوکوما څه ډول ناروغي ده داسې زده کوي چې ګلیوکوما داسې ډول ناروغي ده په کوم کې چې ایکویس هیومرس
یا انټرا اوکولر پریشر د سترګې داخلي فشار د مایعاتو د زیات افرازاتو په نتیجه کې اضافه شي چې کله داخلي فشار د سترګې اضافه شو ایته مونږ ګلوکوما یایو ګلوکوما تلان یایو انټرا اوکولر پریشر د سترګې داخلي فشار اضافه شو ولې اضافه شو ځکه بیټا 2 ریسپټر سټیمولیټ شو او د دې پر مارکیټ کې ځنګړي ډراپونه ملوي تداوی بیا خیر د کلینیک نظر نو کچې ته مارکیټ کې یو څوک یو ډراپ ورکی یو ناروغ ته ټایمولول ډراپ چې کله ورکی ویل سترګو کې ورکی ځکه چې ګلوکوما ده ورته ګلوکوما ده ځکه چې اکوس هیمورس به حد زیات افراز شوی نو ټایمولول ډراپ چې کله ورکی ډاکټر صاحب دا بیٹا 2 بچای کی بلاک دی کی ډاکټر صاحب چې به کی بلاک دی کی کله چې بلاک کې د بیٹا 2 په بلاک کېدل سره آیا اوبایزه فکیږي نو ګلوکوما په نرمه سکی ګلوکوما بخوي همداشان یو بل درمل لرو موږ سي مارکیټ کې لیوبینولول په نوم ډرافونه هم شته چې موږ سي په سترګې کې ورکو ترڅو د سترګې داخلي فشار شي کم شي همدا قسم ډاکټر سي د الفا 1 په سټیمولیټ کېدل سره رحمت الله د الفا 1 په سټیمولیټ کېدل سره معمولا تاسو ولل چې سترګې کسي شي کېدل غوټیدل ځینې حالتونو کې به داسې کېږي چې یو جراح هم د سترګې عملیات کې لینز به بدلوي نو ته به مخکې د جراحانو داسې درمل درکوي چې الفا 1 سټیمولیټ کې د لینز پراخ شي او کسه ته بدل کړي چې به په خپل ناروغۍ کې په خپل ځای کې دا ډاکټر صاحب په سترګې د سمپاتیټک سیستم تاثیرات دویم ارڅو منسي دغه تاثیرات یې دریم هغه پیانه نه کچېرته منسي فرض کو چې دغه لیور شو اورګان لیور شو ډاکټر صاحب فلیور کې معمولا منسي د ګلایکوجن یا د ګلوکوز ظاهروي شکل یایو د ګلوکوز ظاهروي شکل ته منسي ته یو ګلایکوجن یا د یو ګلوکوز د بل زیات ګلوکوز سره جمع شي په هیپاټوسایت یا د یانو په حجره کې ګلایکوجن ولا جوړ شي دا جوړ شو ډاکټر صاحب چې ګلایکوجن داسې طریقه و چې د ګلوکوز ظاهروي شکل ته ګلایکوجن یای او سمپاتیټک سیستم فعال شو کله چې یو څوک تېښته ورزش کې د ګلوکوز ته هم ضرورت وي چې بعد ګلوکوز مصرف کی د ګلوکوز د مصرف لپاره باید د ګلایکوجن ټوټه شي په ګلوکوز بدل شي پیږئ په ګلوکوز باید بدل شي اوس کله چې دغه صحنه د نرو انډینګ نه اډرینالین افراز ول نو دغه د بیټا 2 ریسپټر په دغه هیپاټوسایت نه تنبیه شي چې کله هیپاټوسایت نه تنبیه شي نو ځاسي یو مثال یایم اې د چون کې اورګر وتل وکنه داسې برابر ونه ډاکټر صاحب په دغه راک کې د ګلایکوجن د بیټا 2 ریسپټر په تنبیه کېدل سره د ګلایکوجن ټوټه کېږي څه کېږي ټوټه کېږي نو دلته راځي د ګلایکوجن ظاهروي شکل او د ګلوکوز ظاهروي شکل ګلایکوجن نو چې کله بیټا 2 تنبیه شو د ګلایکوجن ټوټه شو چې د موږ ګلایکوجینولایسیس یایو ګلایکوجینولایسیس یعنی ګلوکوز نه جوړ شول چې کله ګلوکوز نه جوړ شول د انسان په وجود کې تخت پر مهال د کور پر مهال د منډي پر مهال شو ته ضرورت ده ګلوکوز ته ضرورت ده نو ګلوکوز کله ز پاشل پوینه کې ګلوکوز ز پاشل ټایم مصرف کوا خو په عین وخت د دې لپاره چې ګلوکوز سویال وړه نشي کنه دې نه داسې معلومه کی چې د اډرینالین هغه مریضان ته څوک چې هایپرګلایسیمیا ولري شکر لوړی باید ورنکو ځکه دلته ګلوکوز سویال وړي اډرینالین انجکشن باید ورنکړل شي اوس دلته موږ د جی آی ټي سیستم سره څنګه موږ پنکریاس لرو ډاکټر صاحب پنکریاس یو مهم ارګان د غازه کې شتون لري چې دغه وظیفه دا ده چې بیټا سیل ته بیټا سیل په بیټا سیل کې معمولا انسولین افرازوي انسولین افرازوي په بیټا سیل دغه ریسپټر شتون لري ځینې کتابونه یې لیکي چې الفا 2 ځینې یې راځي چې بیټا 2 نو چې د سمپاتیټک سیستم پوسټه بیټا 2 ته لیکي دا به عین وخت تنبیه شي کنه چې کله تنبیه شي د بیټا 2 په تنبیه کې د سره دینه راځي افرازيږي انسولین کله چې انسولین افراز شول اخواته د شکر اندازال وړيږي دغه انسولین جګي نو انسولین ارتي هغه شکر یا ګلوکوز چې په وینه کې لوړ ده دا ګلوکوز بیرته روخالي په شی بدلوي په ګلایکوجن بدلوي پښوی په ګلایکوجن بدلوي دا تاثیر په یانه نه بل په یوټرس نه او بل په سترګن بل تاثیر په چوب بل تاثیر ډاکټر صاحب په حجروي شاپو د یا په اډیفوس ټیشو پوتې ده کچې ته فرض کوم چې دا اډیفوس ټیشو دی
اډیپوس چې شحمیات ذخیره کوي اډیپوس ټیشو دغه انساج دي په دغه انساج نه د سمپاتیک سیستم کوم ریسپټر چې شتون لري هغه ریسپټر بیټا 3 ریسپټر دی بیټا 3 ریسپټر مونږ د حجروي شی جوړخ یلو چې مخکې میلو چې کچته حجروي شی فاسفولیپید بایلیر دو کنه دا سي معمولا یلو کله چې سمپاتیک سیستم فعال شي دا سمپاتیک سیستم اډرینالین ارچي د بیټا 3 ریسپټر بیا هم شي کوي سټیمولیټ کوي کله چې سټیمولیټ کی د سټیمولیټ کېدلو په نتیجه کې دغه اډیپوس ټیشو کې ډاکټر صاحب لیپیډونه شامل دي چې شامل دي لیپیډ شحمونه د لیپیډ چې دي د حجروي شی په ټوټه کېدلو سره به لیپیډونه لیپولایسیس ورکی چې ورکی لیپولایسیس یعنی بیټا 3 سټیمولیټ شي د بیټا 3 وظیفه به دغه شوه چې لیپولایسیس ورکی لیپولایسیس یعنی د کوم شحمونه چې دي دا به شي موت بشي او په وینه کې روان شي همدا قسم یو مهم تاثیر بل ده که تاسو فکر وي مو په عضلاتو کې د انسان په وجود کې په عضلاتو کې کچې ته د یو عضله فرض کوم ډاکټر صاحب تاسو وخت دا یو عضله ز فرض کوم مهم تاثیر بل هم دی ولرغي هم تکهم په دغه عضلاتو کې مو رګونه یلي رګونه میل او په رګونه می الفا 1 ریسپټر یلي کنه الفا 1 ریسپټر میل دو نو ځکه چې په دغه عضلاتو کې دا راک شامل ده درک سه یو راک اوس دغه نه الفا 1 ریسپټر شتون لري کنه الفا 1 چې کله په د غزلا کې تنبیه شي نو وظیفه دا چې کنسترکشن ورکی تانګ شي کنه او فشار لوړ شي خو ډاکټر صاحب دلته په د غزلاتو کې مسل شتون لري دا کوي یو مهم پوینټ ده د غزلاتو کې مسل شتون لري په غزلات کې پر غون نه مسل شتون لري مسل په دغه مسل چې کوم ریسپټر شتون لري د هغه ریسپټر نوم د بیټا 2 څنګه مې درکته سي بیټا 2 اوس چې سمپاتیک سیستم فعال شوی ده نو دغه بیټا 2 ریسپټر د اډرینالین په واسطه هم تنبیه کیږي چې کله تنبیه شي وظیفه یې کوي چې بیټا 2 ریسپټر د اډرینالین په واسطه تنبیه شي نو د کوم رګونه چې د مسل پارتو شوی دي د وازو ډایلیشن ورکی چې ورکی وازو ډایلیشن یعنی پراخ بشي چې کله وازو ډایلیشن ورکو دې له عمله یو ناروغي منسلرو په ماشومان کې رمسکی د 15 میاشتې نه مختصه تدریج کلنۍ تر شپږ کلنۍ پورې په ماشوم کې یو ناروغي رمسکی چې هغه ناروغي ته انفینټایل هیمنجیوما د حالي نماز دا کوي دا ځکه لیکم انفینټایل هیمنجیوما انفینټایل هیمنجیوما څه ډول ډیزیز ډاکټر صاحب لږ متوجه شئ انفینټایل هیمنجیوما کې په ناروغ کې د مسل لوندې کوم رګونه چې دا پراخ شي واسکولر ډیزیز دو انفینټایل ماشومان ډاکټر صاحب ماشومان تر 15 کلنۍ پورې نو درې میاشتې نه پورته په ماشومانو کې د کوم رګونه د غزلات لوندې چې شتون لري دا پراخ شي چې کله فراخ شي د وینې روزي ډاکټر صاحب د وینې د راوتو په نتیجه کې په د مسل یا په غزلات نه دنیا جوړیږي د لفظ ته متوجه شئ همنوینا انجومنا راگ اوممنا ټیومور ډاکټر صاحب همنوینا انجومنا راگ اوممنا کینسر یا ټیومور د رګونو د پرختیا پر اساس کوم ټیومور چې په غزرات کې رامنځته کیږي ته هیمنجیوما یای نو په غزرات لاس ور جګ شوی د اکسل کدونه دا سیویلور غاټ زه وکسم رګونه فرخ شوی د رګونه او فرمیبیلیټی زیاته شوی په داس داسي مکمل ټیومور جوړ شوی چې دته انفینټایل هیمنجیوما